درنو قدرمنو یو ډیر افسوسناک یو ډیر دردناک خبر در سره شریکوم. سفیان تاسو پیجندلو چرسه د واینز نه کار کولو صادق سره بو ګلمکې په نوم باندې یادیدو ډیر زیات مشهور و. لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې یو څو ورځو نه بیمار و. صادق ورپسې ډیر زیات منډې ترړې ووهلې او ډیر زیات تکلیفونه ورپسې وکړو. اسپتال ته بوتلو راوستو، په اسپتال کې اډمیټ و. داغه په حواله او صادق یو خبر خور کو علي خان او صادق او داغه چې کوم د فیسبوک د اړخه چې سفیان وفات شو. ګلمکې په نوم تاسو پیجندلو سفیان هغه وفات شوی دی. یو ډیر افسوسناک خبر دی، ډیر دردناک خبر دی. یقینا ډیر زیات خپه شو. په خپله ټول ملګري ورته دواګانې کوي چې الله پاک هغه جهان ښایسته کړي. یقینا ډیر دردونکی خبر دی د سفیان په باره کې. صادق د دې خبرې په خپله وضاحت وکړو چې سفیان وفات شو. الله پاک د جنت الفردوس ته نصیب کړي. د دې ټول معلومات ټول ډیټیل را عالمه چې سفیان د ګردو د وجې وفات شو یا داسې نوره څه بیماري پکې راوتلې وه. زه کوشش کوم چې د دې ټول معلومات در سره په بله ویډیو کې شیر کړم چې تاسو صحیح معلوماتونه خبر شئ او د دې جنازې په باره کې هم در سره معلومات شریکوم. چې څومره هم ملګري دا ویډیو ګورئ زمونږ دا چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ چې څومره هم زمونږ مینواله چې مونږ وقتاً په وقتاً تاسو سره خبر شریکوو.